بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د فبروري کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن چون 18 د دلوې دی او دا برابر ده په 15 د فبروري هغه ورځ چې روسانو د افغانستان نه خپل ګلم ټول ک او آخري عسكر او جنرال د شیرخان بندر د لارې نه د افغانستان نه په ارمان د ګرمو اوبو بیرته وګرځېدل او لومړي ځل لپاره چې دوی ویل تاریخ بیرته په شا نه ځي، تاریخ په شا لاړه او دوی بیرته د منځنۍ اسیا خواته وګرځېدل. نو دا ورځ ډیره مهمه ده د تاریخي لحاظ نه. دا باید د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ او د افتخار ورځ وي، خو د نړۍ د دسیسو د لوی طاقتونو یعنی د کمونستانو او د غربیانو د دواړو د دسیسو، ځکه چې کمونستانو یو ځلې مملکت خرڅ کړ په روسانو باندې، په روسانو نه چې مات شول مجاهدینو غاښونه ورته مات کړل او دوی فرار ته مجبور کړل. دوی د هغې بادار غیږې ته ځان ور وغورځو کوم یو چې د دوی دا خوله ماته کړې وه، یعنی امریکایانو ته، او دوباره لاړل د امریکایانو غیږې ته او د هغې ځینه د یو نوي دسیسې لاندې دوباره افغانستان کې دوی راغلل. هغه مملکت چې د روسانو او د اشغال تر یوغ لاندې ټوټې ټوټې کړی په بل رنګ د دې ټوټې کولو ته دوی ملا وتړله. نو په عوض د دې چې دغه ورځ ډېر د افتخار ورځ وای، خو متاسفانه چې کله دغه وتل د روسانو کیږي دا تاسو معلومه ده د یو قرارداد په نتیجه کیږي، د یو تړون په نتیجه کیږي. هغه تړون وو د ژنیو تړون چې د امریکا، اتحاد جماهیر شوروي، پاکستان او د روسیې د لاسپوڅي نظام د ډاکټر نجیب کمونست لعین په لاس باندې امضا شوی و او د دغه کې د جهاد د دغې نه ثمرې او نتایجو نه د یېرې په اساس باندې شرق او غرب سره لاس یو که هماغه کمونستان چې د امریکا په مقابل کې په حساب په ماته خوړلې وه، د امریکا سره په سازش کې په بله لار راننوتل او د دغې جهاد د بدنامولو لپاره دوباره د افغانستان ته راغلل. راځو دې ته څنګه تاسو معلومه ده اووم د ثور د دې غمیزې بنیاد دی، د دې غمیزې اساس دی. کله چې اووم د ثور راغی نو د افغانستان کې یو منظم نظام چې د هغې ته سردار داود خان د جمهوري نظام اوله دوره په تکمیلېدو وه، ممکن د دویمه دورې ته هم تللی وی او دې کې کوم ستونزه نه وه که یو یا دوه درې دورې دی تللی وی. نو اخر عمر زیاتېده، نور مخکې نه تله، خود به خود نظام بهترۍ خواته تله، ځکه چې که داود خان خودخواه و او دیکتاتور هم و خو ملي افکار یې درلودل او اسلامي احساسات یې درلودل او په عین حال کې د افغانستان د جوړولو د ودانولو په خپو ودرولو او په خپل په دغه چاپیریال کې په عزت باندې ورته درېدلو دغه ته جوګه کوه. او تاسو معلومه وه چې د داود خان قدر و عزت په سیمه کې ټولو رهبرانو کوه، که ذوالفقار علي بوټو په پاکستان کې و، که اندرا ګاندي په هندوستان کې وه، که شاه د ایران په ایران کې و، که شاه فیصل د سعودي و، حتی که برژنیف په شوروي کې، او که فرضاً امریکا کې روزولټ و، که هایزن آیور. د هر یو چې د هایزن آیور سره د ملاقاتونه به دغې سفر افغانستان ته یو مثبت تاثیر یې درلوده، د یو قاید په سترګه ورته کتل کېدل. متاسفانه د اووم د ثور غمیزې لعنتي تورې ورځې چې د افغانستان د ټولو بدبختیګانو، د میلیونونو انسانانو د قتل، د بدبختۍ، د مهاجرت، د وطن د دربدرۍ او د امریکا، د روس، د پاکستان او د ایران لاس ته ولوېدل، دا ټول د همدغې اووم د ثور غمیزه ده. د دې لپاره چې کار ډېر اسانه کړي، دی وایي چې دی ډېر اسانه دا خبر کوي چې داود خان چې کودتا نه وی کړی دا شی نه کېده. د داود خان کودتا کې مې ستاسو لاس و، ستاسو کمونستانو لاس و، تاسو د ظاهر خان په مقابل کې هغه وهڅاوه او کودتا وشوله.
بیا د هغه یو قدم هم ځان ته نږدې کړه، بیا په هغه هم کودتا وکړه، ځکه هغه تاسو محاصره کړی و، تاسو کمونستانو. بنان د افغانستان یو سم نظام، ښه نظام د منځه لاړه او افغانستان بدبختي شروع شول. کله چې ملت د افغانستان قیام وکړي د په مقابل کې، ځکه ټول متنفذین، مخور خلک، روحانیون، متمول خلک، دا ټول نیول کېدل، وژل کېدل او د تیغ ایستل کېدل. حتی چې څوک به په مانځه په عبادت ولیدل شو، هغه به په دې چې دا منحرف دی، په غلطه لار روان دی، دا خرافات دغه کوي، ځکه دین د اسلام ته دی خرافات ویلي. اوس خو دا بعضې خبیثان دي چې ډاکټر نجیب نه مسلمان جوړوي، دی خبر نه دی چې دوی به دین ته خرافات ویلي. دوی به ویل دا خرافات دي، دا دین بیلاري ته وړي، موږ دیموکراسۍ خواته ځو، لیبرالیزم خواته ځو. دا څه شی دي؟ دا هماغه خلک دي چې نن اوس دفاع کوي چې ډاکټر نجیب مسلمان و. که مسلمان وای دا ملت مقابل کې ولې ودرېده؟ بل ټکی دا و چې کله دا ملت د دې مقابل کې ودرېده، په هغه وخت کې نه امریکا و دلته، نه پاکستان و، نه ایران و. بنان دا تصور چې د افغانستان جهاد د امریکا په لاس شوی دی، امریکا دا کار کړی، دا کاملا کاذبانه او دروغ او غلطه خبر ده. په دې چې قیام، ودرېدل او مبارزه د ملت خپله اراده وه. په دې کې که چېرته دا اراده د خپله نه وی، نو د کې به یو سان په یو برابرۍ سره ټول نه ودرېدل. که په بامیانو دایکنډي کې هزاره ودرېده، په فاریاب کې که زموږ ترکمن ودرېده، په همدارنګې په سرپل کې زموږ ازبک ودرېده، او په هرات کې زموږ د هرات ورور ودرېده، او په قندهار کې قندهاری ودرېده. یعنی پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، قزلباش، دا ټول متحدانه د دې هر چا خپل سیمه کې جهاد وکړ. دا ثابتوي چې دا ملت په دې مفکوره کې یو ثابتو چې دا نظام الحادي دی، کمونیستي دی، کافر دی، او دا د دین او د خاورې په د عنعناتو په خلاف دی. بنان دلته نه د امریکا لاسو، نه د پاکستان لاسو، نه د ایران لاسو. اما کله چې د دې مقاومت حکومت ونشو کولی، دغه بابرک کارمل او پرچمیانو دا برژنیف وغولوه، روسان یې وغولول او په افغانستان باندې یرغل وشو. او په 20 د دسمبر کال 1990 روسان په افغانستان راننوتل، یعنی شپږم د جدي باندې راننوتل. افغانستان ونیول شو او مبارزه یې په مقابل کې نور هم قوي شوله. او کله چې نړۍ په دې مطمئنه شو دا ملت دا نه ازبکستان دی، نه تاجکستان دی، نه ترکمنستان دی، نه قزاقستان دی، نه قرغیزستان دی، نه لیتوانیا ده، نه لیتویا ده، نه یوکراین ده، نه بلاروس دی، نه هنګري ده، نه یوګسلاویا ده. دا بل ملت دی، بل افکار دي. دی ودرېدل په مقابل د سور طاقت کې چې د امریکا او اروپا ته نه یریدل. نو دی پاکستان د دې موقع نه استفاده وکړه، امریکایانو ته قناعت ورکړ، او امریکایانو په جده کې اولینه د ارګنایزیشن اف اسلامیک کانفرنس، هلته د اسلامي همکاریو کانفرنس دغه غونډه جوړه کړه په جده کې. عربي نړۍ ته یې وویل چې تاسو باید د دې جهاد شاته ودرېږئ او تاسو باید کومک وکړئ. د دغې ځینه بیا د بهرنۍ د دغه مقطع نه بیا بهرنۍ مداخله شروع کیږي. دا هغه نقطه ده چې انحراف شروع کیږي. دا هغه نقطه ده چې هغه مجاهد او رهبر چې په سپېڅلي جهاد باندې ایمان او دی درلوده، ډالرو د دغې رهبرانو ایمان متزلزل که، دی مادي کړل، دی منحرف کړل، او په علیحده حلقو او کړیو پورې وتړل شول، او جهاد ورو ورو د پردیو لکه د پاکستان، ایران، سعودي، مصر، امریکا د دې لاس ته ولوېده. دا ټکی باید شدیداً ورته متوجه اوسئ چې وروسته دا شوی جهاد په اوله کې منحرف نه و. جهاد د ملت د افغانستان قیام او ملت قرباني ورکړې ده. که انحراف کړی، رهبر انحراف کړی، که څوک بد او رد وایي، رهبر ته دی وایي. جهاد ته باید بد او رد ونه ویل شي. څوک چې جهاد ته بد وایي، هغه بې ایمانه خلک دي، لادینه خلک دي، کمونستان دي، او هغوی د ډېر بغض نه دا کار کوي، د ډېر بغض نه دا کار کوي. بنان دغه اشغال د 20 دسمبر 1990 نه، یعنی شپږم د جدي نه شروع شو، او بالاخره دا په 1989 کې په د فبروري په 15مه پای ته ورسېده. یعنی د فبروري په 15مه چې دغه نن ورځ ده،
په دې ورځ باندې روسانو د دا ووتل. دا د یو تړون په اساس ووتل او دا تړون د ژنیو تړون چې روسان او دوی سره دا معاهده وکړله چې دوی به سره کینی او نور به دوی د افغانستان نه وځي. نو دا معاهده په 14 د اپریل 1988 دا په ژنیوا کې وشوله. امریکا، اتحاد جماهیر شوروي په امریکا او افغانستان دا امضا کړله او په دې کې ځینې شرایط کې ښودل شول چې روسان به وځي د همدغه د اپریل د 15 د می 1988 نه د دوی وتل به شروع کیږي تر هغه چې دوی دغه شي چې بالاخره په 15 د فبروري 1989 کې دا تکمیل شو او دوی کاملا ووتل. په دې قرارداد د ژنیو کې دا دغه وشو چې دوی به افغانستان کې به یو عبوري حکومت به جوړیږي او دغه عبوري حکومت به انتقال د قدرت کوي او کمونیستي او اشغالګر حکومت به ختمیږي او افغانستان کې به مهاجرین به بیرته په عزت سره خپل خاورې ته راځي، انتقال د نظام به کیږي او دلته به یو حکومت جوړیږي. مګرم د دې ترڅنګ دلته دا سازش وشو چې د دپاره چې جهاد کامیاب نشي، د لپاره چې کاملا د جهادي نظام را نشي، ځکه چې هغه عربان چې امریکایانو د عربانو ته ویلي چې تاسو خو دلته کې هغه ټول مبارزین ځوانان چې د امریکا او د اسرائیل نه هلته په ډېر پوځې ته راغلي او غوښته چې قیام یې وکړي او دوی یېرېدل چې د سعودي مقابل کې قیام ونشي، د مصر مقابل کې دغه ځوانان یې ټول راټول کړل، دوی ته یې ویل چې ویزه هم درکوو، پیسې هم درکوو، هر څه یې درکوو، ټول یې راوستل افغانستان ته. 80,000 نه تر 1,20,000 پیل کېږي چې دوی افغانستان کې او دوی د روس په مقابل کې وجنګېدل او امریکایان ورته ډېر زیات خوشحاله وو. خو دا هم یو پلان او دا پلان د چا په لاس عملي شو؟ د استاد سیاف په لاس عملي شو. څوک واغست استاد سیاف؟ چې 1988 کې یعنی د کله چې د دغې ته ځي مصر ته د تحصیل لپاره، دغه وخت کې د CIA ته جذبیږي، مصر ته لیږل کیږي او هلته دا تربیه کیږي او دغه پلان بیا د ده په لاس باندې چې کله د زندان نه خوشي کیږي او راځي دې ته عربستان سعودي د امریکایان د عربستان سعودي په ذریعه ضیاءالحق ته پیسې ورکوي، د ده ته اتحاد اسلامي دغه جوړوي، دا رهبري اخلي، بیا دا بیرته ځي عربستان سعودي ته په اسلامي ممالکو باندې ګرځي، هغې نه عربان راټولوي راولي او په آخر کې کله چې جهاد کامیابیږي، جهاد چې نتیجې ته رسیږي، نو دی اوس وایي چې دا عربان باید بیرته نور خپل ملکونو ته لاړ نه شي، ځکه دا ټول راټول شوي وو. څوک چې د دوی په کار وو هغه ځوانان چې دوی د منځه یې ویسي، استفاده یې ترېنه وکړله، جهاد کامیاب شو، روسانو ماته وخوړله، امریکایان یو یکتاز شول په دنیا کې، اوس باید جهاد کامیاب نه شي او دغه مجاهدین چې دي دوی باید خپل ملک ته لاړ نه شي. دا پلانو او دا پلان د استاد سیاف په ذریعه باندې او د کمونستانو راننستل په نظام کې او سازش داسې وشو چې مسعود په ذریعه باندې نظام به کابل کې دغه کیږي او دا کمونستان به د مسعود تر وزر لاندې کابل ته راننوځي. چې تاسو معلومو په مزار کې په مزار کې څوک ناستو؟ مزار کې ببرک کارمل و، محمود بریالی و، فرید مزدک و، دوستم و، دا ټولو پرچمیانو کمونستانو چې دغه نن سبا چې وایي که من افغان نیستم، دا هغه خبیثه ډله وه، دا هلته راټوله وه او همدارنګې د دوستم غوندې جنرال بابا جان، فوزي، نورالله قلومي، همدارنګې دا نور آصف دلاور، دا ټول جنرالان د راننوتل د اسلامي نظام تر دغې لاندې کله چې نجیب سقوط وکړ او دا نظام ته دوی دغه شول. نو دلته دغه پلان چې دی دا په دغه ژنوا کې دا جوړ شوی و، بلنسیوان دا جوړ کړی و چې دلته باید اسلامي حکومت په افغانستان کې رانشي، یو پس له جهاد نه باید دا جهاد وځپل شي، بدنام شي، دی باید یعنی په خپل همده لپاره ډاکټر نجیب نظام لرې نه شو، هغه هلته پرېښودل شو چې دی خپل په منځ کې سره وایي تضعیف شي او د دې کله چې دلته روسان مات شول، د روسانو ماتېدلو نه پس
امریکایانو تر دغه وخته چې روسان د افغانستان نه ووتي د خپل سفارت افغانستان کې نو بند کړی. یعنی هغه وخت کې دوی باید بند کړی وي، بند نه کړ. خو چې کله روسان ووتل د خپل سفارت په افغانستان کې بند کړ او شی واړوله، افغانستان همداسې پرېښود چې ودرېږه دوی دلته خپل په منځ کې سره اور یې ورته دغه کړ، پاکستان یې ورته مرش کړ، ایران یې ورته مرش کړ او دی دا په کورني جنګ کې عربستان سعودي، مصر دا ټولو مزي دلته وکنه، څوک مصر سره تړلی و، څوک سعودي سره تړلی و، څوک ایران سره، څوک پاکستان سره، دا یې دغه کړل او هلته جنرالان د کمونستانو راننه ایستل. اړخوانه افغانستان د یو کورني جنګ خواته ویوړه، جهاد بدنام که او جهاد هغه نتایج بدنام کړل او په آخر کې تاسو وکتل چې د 1992 نه چې اسلامي حکومت راغی تر 1990 پورې یو کورنی جنګ و، کابل پکې وران شو، خلکو د خپل هر څه هستي و دارایي د لاسه ورکړله. په نتیجه کې د یو حرکت د طالبانو شروع شو، هغې 1990 کې راغلل، کابل یې ونیو تر 2001 پورې. 2001 کې امریکا ورته بهانه جوړ کړې تروریزم دی، بس پرې راننوتل هغه عربان یې چې ټول قلم کړل او دغه سیاف چې باید د دوی په سر ودرېدلی وی او دین یې دفاع کړی وی، ځکه دا دوی راوستي وو، دغه سیاف په پغمان کې ناست و، د دوی ته ټولو ځایونه یې ښودل چې دغلته دي دغلته دي، دا ټول ووژنئ. دا بیا دونه ږیره یې پرېښې ده، بیا ځان ته شیخ الحدیث او مسلمان وایي. دا به د الله ځواب ورکوي، د دې یو تن د وینو دغې ځواب به ورکوي. دا د جهاد د بدنامۍ چې جهاد بدنامه شو، د دوی د لاسه د ده ځواب به دوی ورکوي. کمونستان خو به د ده ځواب ورکوي چې یو ځلې وطن په روسانو خرڅ کړه، بیا یې په امریکایانو خرڅ کړه، عزت و ناموس یې ټول خرڅ کړه، بېدینه لا ایمانه خلکو. دغه اوس چې دا بعضې راځي چې دا کېږي، دا بله ورځ یو ګروپ کې په نامه د محمد یو لیکلي و چې د جلال آباد دا واقع ته لیکلي چې دا خو د توریالیو قهرمانانو پنجاب ته ماته ورکړله، چې دومره قهرمان خو اتیش ولایت که دا مجاهدینو ته پنجاب وایي نو دا خو اتیش ولایت یې درنه نیولي و. نو یو جلال آباد خو نه و چې ستا غیرت دلته راپاڅېدلی و چې ته وایې د جهاد نه دفاع دغه که دا پنجابیانو او دا مو ووهل. دا په جلال آباد کې جنگ دام د نړیوال پلان یو دغه چې جهاد ناکامه کی، بدنامه کی، تر څو مجاهدین چې حاضر نه و چې د ډاکټر نجیب سره کینی حکومت جوړ کی، دلته ورته جنگ ورته په جلال آباد کې ناکام که تر څو دوی مجبور شي چې د نجیب سره مراوده وکړي او خبرې وکړي، ځکه چې امریکایانو دا غوښتل چې مجاهدینو حکومت را نشي، بلکې د کمونستانو دغې سره یو مخلوط حکومت راشي او ائتلافي حکومت راشي، کوم شی چې د افغانستان ملت او مجاهدینو نه منه، ځکه هغه د افغانستان د ملت قاتلینو. کمونستان ډاکټر نجیب دا قاتلین د دې ملتو، په 100,000 نه زیات کسان دوی ژوندي په پلیلګون کې تر خاورو لاندې کړي دي. نو دا دغه جلال آباد دغه پلان په لوی لاس جوړ شو چې افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ نشي. همده لپاره شورای جوړه کړله، و تنظیمونه متحد کړل چې جلال آباد به ونیول شي، په جلال آباد کې باید عبوري حکومت جوړ شي. اما کله چې مجاهدین جهاد ته ننوتل، هلته دوی ورته اسلحه ورنه کړله. او دا زما خپل د کورنۍ خپل د فامیل ذاتي تجربه ده، لپاره دی چې د جلال آباد د جنگ عمومي قومنداني او مسؤلیت زما د پلار په لاس و، او پلار مې دغه جریان په خپله به قصه کوله چې موږ جنگ ته لاړو، و تنظیمه باید موږ یو ځای جنګېدلی وی په مقابل دی کې. حزب اسلامي په دې کې نه دی جنګېدلی، په دیوال په سر وی ناستو، خندلې به چې صبغت الله زور ګورو، جنگ ته نه راکوزېدل، ځکه چې شاته خو یې دی مزه د عیسی سره و. نو عیسی دی ته اجازه نه ورکوله چې جنګ ورته عملته کښېني، بس یو سایډ ته کښېني. د سیاف مزه یې د CIA سره و، سیاف نه جنګېده په جلال آباد کې، په جلال آباد جنګ کې سیاف نه دی جنګېدلی، په اتحاد کې و، په معاهده کې و، امضا یې کړې وه، مګر جنګ کې نه و. 15 تنظیمونه یې پرېښودل او دې تنظیمونو ته هغه لازم اسلحه چې وه ور یې نه کړله، تر څو دی توان پیدا نه کړي چې خر ونیسي او نجیب ته ماته ورکړي، دی ناکام شي، دی وځپل شي، بیا دی ته موږ وایو چې زور خو مو نه رسېده نجیب سره، اوس راځئ د نجیب سره جوړ وکړئ چې تر څو یو مخلوط حکومت راشي. او دا پاکستان هم غوښتل، دا ایران هم غوښتل چې افغانستان په دې رقم ته د کورني جنګ کې ځپل شوی، تر څو چې څومره افغانستان ضعیف دی په ګټه دی. دا د هغه کسان چې وایي چې ډاکټر نجیب قهرمانو او توریالی او په جلال آباد کې د پنجابیانو، نو که جلال آباد کې پنجابیانو
نو د معنا دا ده چې په اتیش ولایت نه ټول نیولي 201 ولسوالیګانې د مجاهدینو نیولې وي هغه تاسو ولې نشو خلاصولی هغه هم پنجابیانو نیولې وي او بل دا دی چې دا عین حال کې جهاد ته توهین دی دا سپکاوی دی جهاد ته ځکه او د روسانو ته خوش آمدید دی په دې چې څوک چې وایي چې دا جهاد نه دا پنجابیانو معنی دا ده چې یعنې د روس چې دلته و دې ته خوشحاله که دی وایي چې نه موږ روس ته خوشحاله نه و خرتې پوښتنه وکړي که جهاد نه وی شوی تا روس څنګه ایسته خو اوس به ستا اولاد کریموف عثمانوف به وکنه الهاموف به وکنه علي اوف به وکنه دا اوف پوف به ټول پکې وکنه که دا جهاد نه وی شوی تاسو ماته وایي تاسو څه کول تاسو روسان څنګه ایستل خو ښکاره خبر ده ورته خوشحاله به وي چې خوشحاله وي نو معنی دا ده چې تاسو کمونستان وي او تاسو روسان ته خوشحال وي تاسو اولاد به روسانو نو بیا تاسو سره خو جهاد فرض و چې جهاد فرض و ستاسو واجب القتل وي د اسلامي شریعت په احکامو کې په دې لپاره تاسو سره دا جهاد وشو او تاسو مجاهد ته پنجابی وي نو په جلال آباد کې جلال آباد کې چې نړیواله سازش نه وي او په مجاهدینو باندې اسلحه نه وای بنده کړی جنگ ته را دنګل او اسلحه پې بنده کړله ځکه ماته معلوم دي چې زما پلار من حیث قومندان عمومي د جنگ راتله چې د اسلحه ویسي چې مجاهدین اسلحې ته ضرورت لري او بیرته به تش لاس روانو او اسلحه ورته نه ورکوله دا خو موږ دا ترخې تجربې ټولې نږدې نه لیدلې دي چې ولې جالبه موږ دا زخمیان او دا ټوټې او دا وینې او دا هډوکي دا تنکي ځوانان هم لیدلي دي چې څنګه رقم خپل کورونو ته دی مړي او دغه شهیدان راغلي دي اوس هم را سره فلمونه ټول موجود دي د جلال آباد د جنګ کې راشئ وګورئ چې څه رقم داستانونه دي دا ژوندی تاریخ دی ټول ویډیوګانې اصلي ویډیوګانې ټولې را سره شته یو ټول را سره شته د هرې جبهې د جنگ فلمونه شته هلته یو پنجابی نشته هلته ټول تنکي د افغانستان بچي دي خپل د خاورې لپاره جنګیږي د کمونستانو مقابل کې نو دا ټول یو لوی نړیوال سازش و چې د دې سازش په نتیجه کې جهاد بدنام شو کمونستان امریکایانو خپل غېږ کې ونیول ځکه چې دوی پوه شوي دا خو ځپل شوي دي دا سر یې ټکول شوی دی د مارانو او مجاهدین چې دي دا کامیابه شول روس یې ووهه نو اوس به که مصر ته ځي او سعودي ته ځي او اردن ته ځي د عربان هلته نو اور به لایي موږ ته نو راځه دغلته یې ختم کړه ټول په افغانستان کې د ترهګرۍ او د دغې په نامه باندې ختم کړل کمونستانو ته یې وده ورکړله اسلامي نظام بدنام کړ ځکه نن هر چېرته چې ګوره سپو غوندې غاپي او همدا وایي چې دا جهاد نه دا د افغانستان لپاره دا که جهاد نه نو ولې دا ورځې ورته لمانځئ که دا جهاد نه ولې همدغه حتی کمونستان په لاشعورۍ کې دا وایي چې روس هم مات کړی دی د افغانیت په لباس کې چې راشي بیا وایي روس مات کړی دی په دننه بیا افکار بیا بل شی دي په د روس په ماتولو بیا ټول افتخار کوي چې افغانانو روس مات کړی دی نو که په ماتې د روس خوشحاله سئ خو دا باید ومنئ چې دا مجاهد ملت کړی دی د امریکا په ماته که څوک خوشحال دي باید په دې پوه شي چې دا ملت کړی دی دا جهاد دلته اوس د هغې جهاد کې امریکایانو په دې جهاد کې څوک وو دې کې خو هغې کې که په پاکستاني او پنجابی و دې کې خو پاکستاني پنجابی هم نه و که نه دا خو یو متحد په دې کې خپل افغانانو هېڅ عرب هم پکې نه و نه مصری و نه الجزیره و نه هېڅوک هم نه و بنان دغه مهم واقعیت همدا و چې یو د جلال آباد په حصه کې دا دروغ ویل کېږي چې دلته پنجابیانو او نجیب قهرماني وکړه نجیب قهرماني نه ده کړې دا نړیوال سازش و چې افغانستان جهاد بدنام کړي ناکامي کړي او مجبور یې کړي چې سازش وکړي عین سازش د غني په وخت کې جوړ شو خو دلته دا خبره وه چې هغې کې د نجیب ونه تښتېده او کور وطن یې د دربدرۍ خواته ویوړه که هغه لرې شوی وی او یو حکومت جوړ شوی وی نو لکه اوس چې مجاهدین راغلل غني وتښتېده کورني جنگ ته افغانستان وی نه وړه مجاهدینو کابل ونیو تاسو کتل نه خونریزي وشو نه چې او حکومت جوړ شو دا هغه وخت هم دا امکانات درلودل نو نور که زیات خبرې کوم په دې باندې خبرې ډېرې زیاتې کېدی شي په ساعتونو باندې خبرې کولی شو په دې باندې خو تاسو یې حوصله د اورېدلو به نه لرئ خو په دغه نننۍ موضوع کې مې تاسو دا وویلی چې یو د ژنیوا قرارداد دا یو سازش و بل دا و چې مجاهدینو بدنامولو کمونستان راننه ایستلو په کابل په جنگ کې د دې تاسو د یو جنرال پوښتنه وکړئ فوزي کوم ځای کې و بابا جان کوم ځای کې و آصف دلاور کوم ځای کې و دوستم کوم ځای کې و بدنام څوک شول
بدنام پې باندې جهاد او مجاهدین شول، در حالې چې اور چا ولګو همغه کمونستانو چې په 10 کاله د روشغال کې 15,000 کلي د افغانستان وران کړي، آخر کې کابل هم وران کړ او بدنام مجاهد کړ او خلک نن سبا ځوانان په عالم د ناپوهۍ او بې علمۍ کې لګیا دي، خپل هغه اساساتو ته چې د دې ملت قرباني وینه ده هغه ته په سپکه سترګه ګوري. هیله ده چې خپل تاریخ او خپل افکار سم کړئ، په همدې هیله چې یو متحد روغ هوسا افغانستان ولرو. تاسو په لوی پروردګار سپارم، وما علینا الا البلاغ.